قدرمنو د پاکستان او د امریکای تعلقاتو په اړه باندې بین الاقوامي تعلقات مضمون چې دی ایار ناغي کې دا ویل شي چې د دواړو ملکونو تعلقات یو بل سره داسې دي چې کله پاکستان او امریکا په یو بل باندې دومره مین شي لکه عاشقان او کله د یو بل نه دومره زیات نفرت شروع کی لګ رقیبان د پاکستان او د امریکای په دغه تعلقاتو کې د 1340 کارونه F-16 جهاز ته مرکزی حیثیت حاصل دی د پاکستان لومبي ځل باندې د امریکای نه کله F-16 اغستیو د پاکستان ایر فورس کې د F-16 سه حیثیت دی او دا خبره د امریکای د F-16 نه د چین JF-17 د څنګه لړه په دې ویډیو کې به دا باندې خبره کوم نو ګوره یو خبره خدای چې پاکستان په لومبي ځل باندې د ضیاء الحق په زمانہ کې 1980s کې د امریکای نه F-16 اغستیو په دغه دور کې په افغانستان کې د روس جنگ جاری و د امریکای په هر حال کې دا کوشش وو چې روسو چې دا غي مخالفو په افغانستان کې خراب کی د دغه د وجې نه پاکستان ته ضرورت وو نو پاکستان ته ضرورت وو نو ضیاء الحق هم د دې نه ممکنه فائدہ وچته کړه او د امریکای حکومت ته مطالبه وکړه چې موږ له تاسو F-16 راکوي نه اگر چې هغه وی د زړه نه دي خبرې ته تیار نو پاکستان ته ضرورت دوره وو مجبوری دوره وا چې تیار شو پاکستان له F-16 ورکړل د 1990 په دیای کې چې کله د روس جنگ ختم شوه او د امریکای پاکستان ته نور ضرورت نه وو امریکای اوس خپل خارجه پالیسۍ کې غټ چینج وکړو او پرو انډیا پالیسی اپنا وکړه نو چې کله پرو انډیا پالیسی شو هغه پاکستان ته انکار وکړو د F-16 نور د فراهماینا او سره د دې نه چې ویل شي چې پاکستان مخکې پیسې ورکړي وي اډوانس ادایګي کړي و او بیا پاکستان ته وی چې نور نه درکو د مشرف په دور کې چې کله بیا یو پیریتا د امریکای پاکستان ته ضرورت راغی ځکه چې هغه په افغانستان باندې حمله وکړه نو چې دغه ضرورت د وجې نه مشرف بیا یو پیریتا ورته وی موږ د F-16 په کار دي نو بیا یو F-16 ورکړل نو اوس پاکستان سره ټوټل F-16 جهازونه چې دي نو دا 85 تی 15 کې دي دی 85 کې د 2 شپېته وی چې کوم دي نه دا زوړ ماډل دي چې 15 ماډل ورته وي او نوی چې کوم دي نه دا 52 ماډل وي نو دا باقي چې کوم دي نه دا دغه دي نو 85 ټوټل دي اوس د پاکستان ایر فورس سره چې F-16 دی نو په دې کې چې کله په هغه زمانہ کې ولور کړی شو د ضیاء په زمانہ کې نو په هغه زمانہ کې هم د پاکستان ایر فورس داسې کړ چې د انډیا ایر فورس په مقابله کې دیتا برتریا سره شو نو د انډیا باندې لګا غخپا سورا شو لږ مضبوط شو اپر هاند ورته ملاو شو نو تر اوسه پورې وي د پاکستان ایر فورس سره د F-16 چې شته نه دا جدید تیاری دي او د دې خصوصیات چې دي نه د غیر وجه نه پاکستان ایر فورس کې د دې هغه مرکزی حیثیت ته خو که تاسو ته یاد وي چې وي د کله نه پاکستان F-16 غستې دي د تر اوسه پورې بری سلويخت کاله کې پاکستان چې بیا د امریکای ته زیو د غیر سپیر پارټس اخلي نه نو چې دا غیر سپیر پارټس او پرزي اخلي نو $3 ډالر په دې طریقه باندې پاکستان امریکای له ورکړي دي د سپیر پارټس او خریداري نو پاکستان حکومت فوج دا سوچ وکړي چې دا خو زمونږ په امریکا باندې مکمل یو جاری ډیپند دی او چې کله د امریکای سره خینه مونږ سپیر پارټس راکې یا نوی جهازونه راکې چې کله ځکه مونږ نه راکې نو د دې توړ خو بکار دی نو د دکې توړ لپاره لړل چاینا او چاینا سره خبره وکړه د هغه خصوصیات او حامل جهاز JF-17 په چاینا کې تیار کو مشترکات اور سره اگر چې په بیزل په تیارای کې د پاکستان ډیر کم رولو خو هغه پاکستان انجینیر سیکمو نو هغه پوهه کړل په دې باندې پر جوړولو باندې نو په کیمرا کې بیا فیکټری جوړه شو کالونی جوړه شو او اوس په کیمرا کې دغه جهازونه JF-17 تیاری نو دا د F-16 نه F-17 ته را خبره د دې وجه نه راغلی دا چې امریکای باندې د پاکستان هغه دارومدار او انحصار چې کوم دی نشاله کم شي او دې طرف ته شي او هغه پاکستان په دې کې کامیاب شو لکه سر کم مقصد د پاره JF-17 غوښتل نو هغه شان وشو نو اوس امریکا پاکستان نور F-16 نور کوي نو سودومره خاص سره په پریوزي ځکه چې JF-17 هغه خصوصیات لري کم چې په F-16 کې دي نو په دې ویډیو کې تر دې دمه بل ویډیو کې به بل موضوع سره راشو د الله په امان